هالند چې د ګلونو په هیواد مشهوره دی او د نړۍ ډیرو هیوادونو ته ښکلي ګلان صادروي. دا د هالند په مرکز امستردام کې د کیوکنهوف په نوم د اروپا د ګلانو تر ټولو ستر بڼ دی چې په 32 هکتاره ځمکه کې جوړ شوی دی. دلته هر کال د پسرلي په موسم کې د لنډ وخت لپاره د 2 میلیونه په شمیر ګلان کرل کیږي چې د رنګونو، شکلونو او اندازې ډولونه یې 809 ته رسیږي. د دې باغ لومړۍ تجربه 15 کاله وړاندې په 1949 کال کې شاوخوا 20 بزګرانو ترسره کړه چې په همدې لومړي کال یې 2,06,000 لیدونکي لرل. د کیوکنهوف د ګلانو بڼ ته هر کال د مارچ له 15 نیټې څخه د مای تر 15 د هالند سربیره د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه لیدونکي راځي. Thank you.